السلام علیکم ورحمت الله. سبا په پاکستان کې وړوکی اختر دی. تاسو اډوانس کې ټولو وړوکی اختر مبارک شه. په وړوکی اختر کې به ډرایوینګ کې څه احتیاط کوئ رڅو په دې مو پوه کړم. نمبر 1 شی دا دی چې که چیرې تاسو ریزیډنشل ایریا کې یعنې هغه ځایونو کې چې کوم کې خلک اوسېږي هغه ځای ډرایوینګ کوو نو واړه ماشومان روډونو ته چولو ته راوتلي وي، پیسې ورته خلکو ویر کړي وي، دي ویر کړي وي، نو هغو شیونه خلي پټاخې ډزوي پوه شوې، نو په دا روډونو ګرځي راګرځي. ډېر احتیاط سره به ډرایوینګ کوو چې د ماشوم په ګاډي ونه وایي. صحیح شو. بیا که چیرې ته شهري علاقې نه لږ غوندې بار وځي نو دا روډونه بالکل خالي وي، ټرافیک وارډنز نه وي. صحیح شو. نو بیا خلک څه کوي، رانګ یو ټرن یې کوي، په غلط سایډ باندې ګاډي چلوي، رانګ سایډ باندې اوورټیک یې کوي پوه شوې. موټر سایکل والا ډېر غلط ډرایوینګ کوي. که اکسیډنټ مو وکړو په هسپتال کې MBBS ډاکټران ډېر مشکل سره وي، نو بیا به مو علاج چوک کوي. صحیح شو. لاس پې به مات کړي وي، ځان کې زخمي به وي، نو هغه علاج معالجې سهولت به هم درته بیا نه وي موجود پوه شوې، او یا ډېر مشکل سره به درته موجود وي. هغه نه علاوه چې کوم دی، که چیرې تاسو ستر سفر کوو د ګاډي مینټیننس صحیح خیال وساتو. کوم ګاډی چې بالکل فټ دی هغه به ستر سفر وکړو پوه شوې، اور که کوم ګاډی فټ نه دی هغه به ستر سفر ونه کړو، ځکه بیا تاسو ته میکینک نه میلویږي. اختر پر ورځ میکانیکانو اختر وي که نو هغه به تا دپاره بیا کپړې څخه کوي څه، بیا به لارې کې ولاړ وي او اریان کاریان به وي. هغه نه علاوه پټرول پهله نه فل کو. صحیح شو. که چیرې تاسو سره پټرولو ټنکي نیمه شي نو بیا تاسو نږدې کوم پټرول پمپ درته میلاو شي بیا ټنکي فول کو. صحیح شو. چې کله تاسو یو ځای ته څو لکه مطلب سیر سپاټې دپاره مري ته راسې، اسلام آباد ته راسې، چېرته راسې پوه شوې، نو ته ګوګل میپ راوباسه. ګوګل میپ کې چې کوم دی ته کله هغه لوکیشن ویر کړې که نه، بیا هغه ته ښیي چې کومې لارې بند دي، ورکه پټه ورکې سره دی پوه شوې، نو مطلب دا ځای کې ډېر سخت ټرافیک جام دی، او که زیړه دی نو هغه ځای کې ټرافیک زیات دی، رش زیات دی، نو بیا احتیاط سره سفر کوو. دا نه کور نه تاسو راوځو او چکر په نیت مې او چکر نه درته زخمات جوړ شي. په اسلام آباد کې ډېرو ځایونو کې صرف فیملیز الاؤډ وي. صحیح شو. هغه ځای کې بیچلرز نه وي الاؤډ، نو موږ علاقونه اکثر خلک راغلي وي هغه ځوانان د ژڼکي په ځای شوي وي، هغه راغلي وي. بیا غریبان پارکونو مخ ته یا چې کوم دی پکنیک سپاټس مخ ته چې کوم دی تش ناست وي، هغه ځای کې هغه کانه په کانه ځان ته بربروي. نو دې شیانو پهله نه احتیاط کوو چې په عذاب نه واوښتي. اختر مو مبارک شه، آباد اوسو. السلام علیکم.